کرکټ پښتو انفو یوټیوب چینل لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره د آی سی سی چمپیونز ټرافي ریکارډونو په هکله ووایم. کوم ریکارډونه تر اوسه پورې ثبت شوي دي، کوم ریکارډونه به دوام ومومي او کوم ریکارډونه به سږ کال مات شي او کوم هغه ریکارډ دی چې د افغان لوبغاړي لخوا مات شو سږ کال. نو راځئ د ما سره تر پایه پورې مل شئ. په دې انځور کې ګورئ چې کریس ګیل وایي ما 291 منډې کړي، وګورم چې څوک زما ریکارډ به مات کړي. نو دوه هندي لوبغاړي چې د ریکارډ ته نږدې دي، یو روهیت شرما ده چې وایي ګیل ماما که زه دا ډول شپږیزې ووهم نو ستا ریکارډ به مات کړم. له بلې خوا ویرات کوهلي وایي مشره زه یوازې 140 منډې ته اړتیا لرم چې تا ریکارډ ته ورسېږم. نو د بالنګ په برخه کې راشو، میلس د خاطره خوشحال ده چې هغه لوبغاړي چې د سره یې 4-3 وکټ تفاوت لوده، نو هغه کرکټ خوشې کړی لکه میلس. یوازینی لوبغاړی چې کولی شي د ریکارډ ته ځان ورسوي هغه روینر جډیجا ده چې 11 وکټ ته اړتیا لري. له بلې خوا په یو سیریز کې لومړی څوک چې ډېرې وکټې په یو سیریز کې واخیستلې هغه ویسټ انډیزی لوبغاړی و چې 13 وکټې اخیستې وي. نو له بلې خوا حسن علي چې تصویرونه ډېر جالب دي، هغه هم ډېر زیر ګوري، وایي ما هم 13 وکټې په یو سیریز کې اخیستې، ځان پوه که ماما. د چمپیونز ټرافي مهم ټیمي ریکارډونو په هکله ووایم چې دا ریکارډونه اکثریت په 2004 کال کې ثبت شوي دي. علت یې آیا پوهېږئ؟ هغه امریکا سوپر پاور هېواد ده چې په 2004 کال کې آی سی چمپیونز ټرافي کې د نیوزیلند او استرالیا په ګروپ کې وه، چې په لومړۍ لوبه کې نیوزیلند وکولی شو چې ورباندې د ټول نه لوړ جګترین سکور چې 340 منډې کېږي په 2004 کال کې په دی ثبت ورسوه. او بل لوبې کې چې دی د استرالیا سره لوبې کوله نو دی اول بیټینګ وکړ او په 15 شپېتو کې ټول ټیم یې آوټ شو، چې دا بل ریکارډ ورباندې جوړ شو چې ټیټرین سکور و. د لوړترین د لوبې مجموعي منډې په هکله وایم چې دوه ټیمونو کله چې مجموعي نمرې ثبت شولې چې ټول نه پورته وې، هغه د هندوستان او سریلانکا لوبه وه چې په 2004 کال کې مجموعي سکور 643 منډې شو. او ټیټرین یې 131 ده، هغه هم اما د امریکا او استرالیا لوبه وه چې استرالیا کله ټارګټ پوره کړ ټول سکور شو 131. او تر ټولو زیات اضافي رنزونه اکسترا منډې په یو پاڼۍ کې هغه د کینیا هېواد وې چې دا هم په 2004 کال کې وه چې 42 منډې وې اضافي. انفرادي ریکارډو په هکله ووایو. انفرادي ریکارډونه تر ټولو ډېرې منډې خو وخته ووې او تر ټولو لوړ انفرادي سکور په هکله به وروسته راشي چې دا ریکارډ چا مات کړ. تر ټولو ښه بیټنګ او سات ووایم چې د ویرات کوهلي ده چې دو ټول منډې که په حساب کړو چې په هر لوبه کې د 88 منډې کړي تقریبا. تر ټولو لوړ سټرایک ریټ بیا د ګریګ مک میلن ده چې د نیوزیلند هېواد څخه و چې 102 ده. تر ټولو زیاتې سیلیزې په هکله وایم چې تر اوسه پورې 4 هغه لوبغاړي چې 3 سیلیزې لري، یو هرشب ګیبز ده، بل ګانګولي ده، شکر داوان ده او کریس ګیل. تر ټولو زیاتې منډې په یو سیریز کې هغه هم د کریس ګیل دی چې 440 منډې دي، چې علت یې دا ده چې هغه کال کې ټیمونه ډېر وو او لوبې ډېرې وې، دو خاطره سکور ډېر شول. تر ټولو زیات په صفر کې چې هغه لوبغاړی ډېر سوځېدلی دی هغه شین واټسن ده چې 4 ځلې سوځېدلی ده. تر ټولو لویه ملګرتیا د منډې له مخې هغه 252 ده چې شین واټسن او ریکي پارټینګ په 2009 کال کې دا ترسره کړې وه. د ټوپ اچونې بالنګ ریکارډونو په هکله ووایم. خو مې معلومات درکړل چې 28 وکټې میلاز اخیستې او 13 وکټې چې په یو سیریز کې وي چې ډېرې وي هغه 2 لوبغاړي اخیستې وي. نو راځئ چې د نورو ریکارډونو په هکله ووایو. بیسټ بالنګ اوریج په هکله ووایم چې هغه د ویسټ انډیز هېواد څخه هینس ده چې 10.2 دي، او همدغه لوبغاړي بیسټ اکانومیک ریټ هم ده چې 2.55 دي. او د په یو لوبه کې بیسټ بالنګ فیګر چې ده هغه د سریلانکا مسلمان لوبغاړی ده معروف چې د ویسټ انډیز په مقابل کې 6 وکټې اخیستې وي او 14 منډې ورکړې وي. د وکټ ساتنې او کیچونو په هکله وایم. تر ټولو زیات سټامپینګ چې چا کړی ده هغه سریلانکایي لوبغاړی کمار سنګکارا ده، او همداراز د کیچونو په برخه کې دغه هیوادوال مهیله جانوردنی ده چې 15 کیچونه یې نیولي دي. تر ټولو ډېرې شپږیزې ګانګولي وهلي دي چې 11 شپږیزې دي په مجموع کې. او ټیمونو په برخه کې وایي تر اوسه پورې هند 2000 او استرالیا 2000 اتلولي ګټلې ده. که سږ کال
د دو ټیمو څخه هر کومې چې د چمپیونز ټرافي وګټي نو دا به درېیم وار وي خو انشاءالله استرالیا به دو وارې لاړ نه شي دغه خواته موږ یې سبا ته په خیر سره ورنه ګټو دا لوبه او دی نه پرېږدو چې لاړ شي فاینل ته انشاءالله تعالی. د چمپیونز ټرافي تاریخي ریکارډونه چې سږ کال به مات شي هغه یو د کریس ګیل 991 منډې دي چې ما پخوا هم وویل چې هغه لوبغاړي چې ورته نږدې دي او ویرات کوهلي ده او روهیت شرما دا سکورونه چې تاسو ګورئ دا دوه لوبې کې دا وروستۍ لوبې کې دي هغه شامل نه دي هغه سره یې که جمع کړو نو ویرات کوهلي 140 منډې تفاوت ورسره لري. تر ټولو لوړ انفرادي منډې په هکله وایم چې په 2004 کال کې ناتان اسټال وهلې وې چې 145 وي چې دا ریکارډ سږ کال مات شو. دا ریکارډ لومړی د بین ډیکټ لخوا مات شو چې د استرالیا په مقابل کې 115 منډې وکړې. وروسته دا ریکارډ 13 لوبه کې د افغانستان او د انګلستان په مقابل کې ابراهیم زادان مات کړ چې 120 منډې ترسره کړې او دا یې موږ ته یو غټ افتخار نصیب کړ. بل ریکارډ چې تر ټولو لوړ ټیمي سکور و هغه نیوزیلند ترسره کړی و 340 وي چې دا ریکارډ لومړی انګلستان مات کړ 351 منډې وکړې او استرالیا بیرته دا سکور پوره کړ چې اوس جګترین ریکارډ د استرالیا ده چې 350 منډې دي. تر ټولو زیاتې 50 منډې ګانګولي شکل داون او روهیت ډراوټ وهلې دي چې شپږ وارې 50 وهلې ده. هغه لوبغاړي چې ورته نږدې دي ویرات کوهلي او روهیت شرما دي چې تر دې دمه یې 15 ځلې 50 منډې جوړې کړې دي. آیا سږ کال به نور ریکارډونه مات شي؟ په دې هکله خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ او که غواړئ تاسو ته نور ښه معلومات وړاندې کړمه نو هیله لرم چې د ما د کرکټ پښتو انفو یوټیوب چینل صفحه در سره سبسکرایب او له ملګرو سره شریک کړئ. ډیره مننه.